أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله بشك الله تعالی يدخل داخل بکی الذین آمنوا خلق چی ایمان راوڑے دے وعملوا الصالحات او عملون کڑی دی نیک جنات باغونو کے تجری چی بہیگی با من تحتها الانہار لاند داغینا نہرونا یحلونا اچول بشی دویتا فیہا پاغی کی من اساورا کنگن من ذهبن دسرو زرو ولؤلؤا او ملغرل ولباسهم او ددوی لباس بوی فیہا التکی حریر دریخمو وہدو او ہدایت شوه و دویتا الى الطیب د پاکیزا من القول کلمه وهدو او ہدایت شوه و دویتا الى صراط و طرف دلاری الحمید دستائل شوی. ان الذين كفروا بشک کم خلق چه کافران دی ويصدون او منکی خلق عن سبیل الله دلار دا اللہنا والمسجد الحرام او دا مسجد حرامنا الذي اغینا چی جعلناہو جوڑ کرو مونگا للناس خلق دا پارا سواءن برابر دے العاکف اسیدن کے فیہ پدے کے والباد او دا بہرنا راتلن کے ومن يرد فيه او سوک چه غواړي پدې کې بإلحاد بيديني بظلم بظلم سرا نذقه مونږ به اوسکو دتا من عذاب علیم عذاب دردناک. سورہ حج دریم رکوع دا 23 24 اور 25 نمبر آیتونه برد سجدے دا آیت نباد اللہ رب العزت دا ارشاد فرمائلو چې دو ډلې دي چې هغه د خپل رب په حق لا خپل رب په باره کې جګړه کوونکي دي. نو هغه کې یو ډله خو د کفارو ده چې د هغه تفصیل سره ذکر تیر شه. هغه د پاره د اور لباس په جوړ شي او د پاسه نه په شیدلې وبو او چې هغه بالکل ولی شي نو داغی سرمنه خیټه هر سبب بهر کی او داغی د پارا داسې فرښتې په مقرر دي چې د اوس په ګرځونه دی ورسره او کله چې د وتو هغه کوشش سوچوم کین بس هغه ول راخلاصي او د غم د دې ځاینا هغه نشیتله بلکې او به ویل شي ورته ذوقو سقي
دغه عذابونه سکي د سوزولو عذابونه وسکي. نو چې کوم دو ډلې وي جګړه کوونکې ډله خدا او چا سره جګړه کوله هغه ډلې سره چې کوم د ایمان خاوندان. نو اوس د هغې تذکره الله تعالی فرمایي چې هغه خلک چې ایمان یې راوړ او د الله رب العزت ته رضا دپاره نیک عملونه یې وکړ نو الله جل جلاله به دی داخلی په داسې ځایونو کې چې دا الله رب العزت تخلیق دی، دا الله رب العزت بهترین جوړ شوي ځایونه دي د انعاماتو نه ډک. انسان که هر څومره ښایسته نه ښایسته ځای جوړ کړي ډېر هغې کې چې نقش و نگار جوړ کړي نو دی آخر مخلوق دی، مخلوق به څه تخلیق او بل طرف ته د الله رب العزت تخلیق چې هغه خپله د انسان جوړونکی دی. د انسان له چې کوم عقل ورکړی شوی دی د دې عقل په بنیاد باندې ښایسته ښایسته ځایونه، ښایسته کورونه، ښایسته بلډنګونه، ښایسته علاقې جوړوي. نو د هغې عقل چې کوم مالک دی هغه هو الله دی. د هغه جنت به څنګه ښایسته وي د هغې مونږ تصور هم نشو کولی. الله تعالی فرمایي چې د هغې د لاندې نه مونږ نهرونه مختلف قسمه نهرونه جاری کړي دي او دغه شانتې هلته کې به د هغې د لاسو ته کړۍ به اچولی شي من ذهب د سرو زرو. دنیا کې د نارینهو دپاره حرام دی خو الله رب العزت د دې په بدل کې د جنت کې د الله رب العزت د طرف نه د ده میلمستیا به د مؤمن او د ده لاسو ته به کړي او ولؤلؤا او دا شانتې د ملغرلي مختلف څیزونه جوړ شوي هغه به دته اچولی شي. او بله خبره دا ته ولباسهم فیها حریر، دنیا کې نارینهو دپاره د ریخمو کپړه هغه حرام ده او الله جل جلاله د دې په بدله کې چې کوم دلته د صبر وکړو الله تعالی د جنت ریخم حقیقي ریخم هغې کې به دوه قسمه هغه بعض به باریک نری او بعض چې نه غټ، نو دا مختلف د ریخمو کپړې به دته اچولی شي. وهدو الی الطیب من القول او د دې وجه څه ده دا ځکه چې په دنیا کې دوی پاکیزه کلام او پاکیزه کلمې د توحید کلمې طرف ته رابللی شو او دوی په هغې باندې لبیک ووی، دوی ته د هغې هدایت وشه. د دغې هدایت په بدله کې الله رب العزت د دوی دومره اکرام کوي. وهدو الی صراط الحمید او ظاهره چې د کلمې لار دی ومونته همدغه د حمید یعنی د الله رب العزت لاره ده چې د الله رب العزت لاره چا ومونته نو ظاهره دی د هغه په کله کې راغلی او دی د هغه په خصوصي انعامات او اکراماتو کې راغلی. نو تر کومې پورې چې دنیا ده دا خو د امتحان ځای دی چې د امتحان دا وخت مکمل شي نو بیا به د الله رب العزت طرف نه د اکرام کیږي او د تبا انعامات ورکول شي. د دې مقابله کې هغه خلک چې خپل هم کافران دي او نور خلک هم د مسلمانانو طرف ته چې راتلونکي دي یا نوی مسلمانان جوړ شي نو دی د الله د لارې نه د الله د دین نه د الله د ذکر نه والمسجد الحرام او د مسجد حرام نه خلک منع کوي. داسې هم خلک دي. نو یو خو عام کافر دی چې هغه خپله منع دی دته به عذاب وي خو یو د دنه هم یو درجه سیوا دی چې هغه نه صرف په خپله منع ده منع کړی دی ځان باندې دین او حقیقت او توحید بلکې نور خلک هم د دین نه منع کولو سبب جوړي نو د عذاب او د دې نور نه به سیوا وي. الله تعالی وی الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، مسجد حرام چې دا د ټول خلکو د پاره مونږه برابر مقرر کړی که د دغه ځای اوسیدونکي او که د بهر نه راتلونکي مسافر حج د پاره راځي عمرې د پاره راځي هغه به هم دغه ځای کې ادا کوي او ټولو عباداتو کې هغه چې نو برابر وي الله. نو دا هغه خلک چې د هغه ځای اوسیدونکي دي او که د بهر نه راتلونکي دي لیکن هیڅ فرق نشته. دا ټول مسلمانان د ټولو اکرام دی د ټولو میلمستیا ده دا ټول ضیوف الرحمن دی د الله رب العزت میلمانه دي. دا هغه ځای خلک دي مسجد حرام ته راځي یا د دنیا د ګوټ ګوټ نه راځي
دا ټول د الله رب العزت کور ته راضي کور ته چې څوک راشي دا قانون دی چې دا اکرام کیږي. ومن يرد فيه بالحاد او څوک چې الله رب العزت فرمایي چې څوک بيديني د دین په ځای بيديني هغه خورول غواړي په مسلمانانو کې په انسانانو کې او دا د ظلم کوي نذقه من عذاب علیم. الله رب العزت ارشاد فرمایي چې د باندې به مونږه سخت درد ورکوونکي زړه ته د هغې اثر رسي داسې عذاب به مونږ په هغه باندې څه کوو. بېدیني څه ده؟ الحاد څه ته وایي؟ چې یو کس د دین په جامه کې بېدیني خوروي او هغې له د دین نوم ورکوي او خلک د دین نه متنفره کوي. داسې بېدیني چې څوک خورونکی دی نو دی د الله رب العزت په عذاب کې ځان کې رفتاره کوونکی دی. الله تعالی دې مال تاسو عمل کولو توفیق راکړي. ان الله بیشک الله تعالی یدخلو داخل بکی الذین آمنو خلق چې ایمان راوړی دی وعملوا الصالحات او نیک عملونه کړي دي جناتن باغونو کې تجری بهیږي با من تحتها الانهارو لاندې دا غینا نهرونا یحلونا اچول بشی دویتا فیها باغی کی من اصحابرا کڑی من ذهبن دسرو زرو ولؤلؤا او ملغرلی ولباسهم او ددوی لباس بوی فیها حل تکی حریر دریخمو وهدو او هدایت شویو دویتا الالطیب د پاکیزا من القول کلمی د توحید وهدو او هدایت شویو دویتا الى صراط الحمید په طرف د لار د ستایل شوی. ان الذين كفروا بشکا کم خلق کافران دي ويصدون او منا کوي خلق عن سبيل الله د لار د الله نا والمسجد الحرام او د مسجد حرام نا الذي اغچي جعلناه جوړ کړمږه للناسی خلق د پارا سواء برابر دے العاکف اسیدن کے فیہی پدے کے والباد او بہر نراتلن کے ومن یرد او سوک چغواڑی فیہی پدے کے بے الحادن بیدینی بظلم وظلم سرا نذقه منبا اسکو دتا من عذاب علیم عذاب دردناک. آمین. الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين برحمتك يا رب.